خزی مینه خاون سره سیوی کو د خاون د چا مینه سیوی د علماؤنا علاوه مال عوامو کی جواب راکې د چا مینه سیوی د خزی که د خاون د خزی مینه سیوی ولی تاسو سره څه دلیل خاون وی زماغه سیوال خزه وی زماغه سیوال رسوان دې د خزی مینه سیوی کو د خاون ما ته ګورئ د مسلې درته خیم کنه د خزی مینه د خاون د مینې نه سیوی د خزی مینه د خاون د مینې نه سیوی څنګه سیوی ما ته ګورئ دا علما پې پوهیږي سیز د خپل اصل سره مینه کوي سیز د خپل ګوره چې څوک د سیشي نه پیدای نو د هغې سره څه کوي مینه کوي که نه کوي ستا مور ده که نه د دې کلي کې به ستا د مور نه ښکلې ښځې نه وي نسبدارې ښځې به ترې نه وي نو خو ستا خپله مور خوښه ده که نه د سړي چې مور مړه شي د مور خور به یي نه خو د ده هغه مینه بیا په هغې ماتېږي نه دا د ده اصل دی دی د دې نه پیدا و نو فطرتي طور د هغې سره مینه ده نو آدم علیه السلام رب العالمین د چا نه پیدا کړه د خاورې او بیبي حوا یې د چا نه پیدا کړه د آدم علیه السلام آدم علیہ السلام خپنو الله ورته ولی خپای وی د ژوند ملګری مې نشته د چا چې واده نه او خوشاله دا خوشحالي نیمګړې ده دی باسي ځان خوشاله دا خوشاله نه دی آدم علیہ السلام خپو چې زمون بابا دی وی خپای مد ژوند ملګری مې نشته دا قمقل خلقی بنگله کې بناسي او سپي بساتی وی خپل ژوند می تیریږي او واده وای نه وانت په خطا لګیږي